څانګه یو عامه واقعه ده. د غریب دهقان په کور کې یوه لور وه چې په څانګه نومېدله. یو عامه واقعه ده. د غریب دهقان په کور کې یوه لور وه چې په څانګه نومېدله او د پلار په کور وپاتې زړه شوې د ځوانۍ سپرلي یې ټول ورژېدلي او د مخ ګونځو یې خپله و پرانستي کتابونه. څانګه څه وه خو د نیمې ګېډې ژوند و. څانګه څه وه خو د نیمې ګېډې ژوند و. چېرته چا کره نوړۍ نیمه خوړلې، چېرته چا نه په سوال غوښتې زوړ کمیس په غاړه کړی. یوه ورځ وه څانګه مړه شوه. یوه ورځ وه څانګه مړه شوه او د خان په خیراتي کفن کې لاړله لحد ته. خو د څانګې په مرګ هېڅوک خفه نه وو. خلکو وې ځمکه د ډېره پرده پوشه. خلکو وې چې مرګ هزار ځله بهتر وي د نیستۍ نه. خلکو وې چې مرګ هزار ځله بهتر وي د نیستۍ نه.